په افغانستان کې په ټولنیزو رسنیو کې د یو سپین ږیري له انځورونو خپرېدو وروسته کندهاري والي ورسره مرسته وکړه. ویډیو راسره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د کندهار والي داود شاه په نوم د هغه سپین ږیري او ضعیف کس سره مرسته وکړه چې کوڅه په کوڅه لاسي ګاډۍ چلوي. د ننګرهار ولایت مقام له لوري خپلواکۍ پاڼې ته په رالېږل شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې په ټولنیزو رسنیو کې د یو ډېر ضعیف سپین ږیري عکس خپور شوی چې د کندهار د زاړه ښار په واټونو او کوڅو کې ګرځي راګرځي او په لاسي ګاډۍ کې خوراکي توکي خرڅوي. دوی زیاتوي دغه کس داود شاه نومیږي او د پلار نوم یې شاه محمود دی چې د ټولنیزو رسنیو استعمالوونکي یاد کس د نظامي لیکو متقاعد جنرال دی. ولې یاد کس د ظاهر شاه په واکمنۍ کې 2 کاله په نظامي لیکو کې دنده ترسره کړې او وروسته یې په بېلابېلو ځایونو کې د خپل اولاد لپاره د حلالې نفقې پیدا کولو په موخه شخصي کاروبار ته مخه کړې او د تېرو 3 کالو راهیسې لاسي ګاډۍ چلوي تر څو د دې له لارې خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي. د کندهاري والي داود شاه کور ته ورغلی دی او د هغه له حاله یې ځان له نږدې خبر کړی. خبرپاڼه وایي چې داود شاه په ظاهره د کندهار والي په لیدو ډېر خوشحاله شو او په داسې حال کې چې د اورېدلو حس یې هم کمزوری و، کندهاري والي ته د خپلو تېرو خدمتونو او قربانیو په هکله معلومات ورکړل. داود شاه وایي د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یې 2 کاله د هېواد د دفاع په لارې کې عسکري کړي. 2 زامن یې په بمباریو کې شهیدان شوي او 2 نور یې ژوندي چې د یو روغتیایي وضعیت ښه نه دی او عصبي مشکل لري. داود شاه کندهاري والي ته د خپل ورځني ژوند کیسه وکړه او ویې ویل چې دوی په دغه وضعیت کې هره ورځ کوڅه په کوڅه ګرځي او په لاسي ګاډۍ کې تازه میوې او ترکاري خرڅوي چې د ورځې تر پایه تر 200 افغانۍ پورې یو څه لاسته راوړي، ولې همت یې له لاسه نه دی ورکړی او لا به هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. خبرپاڼه زیاتوي چې د کندهاري والي د داود شاه د سختیو سره مخ ژوند د افغانستان د 40 کلن ناورین او بدبختي یوه بیلګه ده چې هر افغان ته یې دغه ډول ژوند په میراث کې وربخي. کندهاري والي داود شاه ته وویل ته نور اړ نه یې چې کوڅه په کوڅه لاسي ګاډۍ وګرځوې او د خپل اولاد لپاره حلال نفقه په دومره سختي پیدا کړې، بلکې نور به هر میاشت ولایت مقام ستا لپاره 10,000 افغانۍ مرسته کوي تر څو خپلې ورځنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي او خپلو لمسیانو ته د تعلیم اسانتیا برابرې کړي. کندهاري والي داود شاه ته ډاډ ورکړ چې په هرې ستونزې کې ورسره هر راز مرستې ته حاضر دی او نن یې هم د 3 میاشتو خوراکي توکو کې او 20,000 افغانۍ ورته راوړي تر څو کرنټین مراعات کړي او د کرونا څخه د کورنۍ نور غړي او ځان خوندي وساتي. د یادولو ده چې په ټولنیزو رسنیو کې د دې سپین ږیري انځورونه ډېر خپاره شوي دي چې په هغه کې ویل شوي چې دا د ملي اردو متقاعد برید جنرال شاه محمود نیازي خو د دغه سپین ږیري خپل نوم داود شاه دی. که دغه ویډیو مو خوښه شوي زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو درسره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. مننه. ژوندي اوسئ.